سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. په پېښور کې یو ځل بیا تروریستي حمله وسوه، بیا په پوځي ځایونو باندې حملې وسوې. دغه ورځې کې که تاسو فکر ووځئ په پېښور کې تروریستي حملې او دا نظامي حملې دومره ډېرې سوي دي چې خلک وایي چې موږ هره ورځ کې سهار اوس په الارمونو باندې نه ویښېږو، اوس موږ د نظامي تحرکاتو او نظامي انفجارونو او دماکو سره موږ ویښېږو. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې دغه ډول پیښې دا په رښتیا ټي ټي پي کوي که نه دلته په پټه د پاکستان پوځ لاسوهنې دي، خو خپل د پاکستان پوځ په دې کې لاس لري او پاکستان پوځ غواړي چې یو څه شی په پاکستان د خلکو د ولس څخه پټ کړي او یو لوی کار په پاکستان کې سوی دی او دوی غواړي چې همدغه خبرې د پاکستان د ملت څخه پټ وساتي. ځو پر موضوع باندې خبرې کوو، تر اضافي خبرې تېرې شو. یو خبره دا ده چې زه تاسو ته وکړم چې کله هم په حکومتونو کې په ډېر مملکتونو کې دا کار کېږي چې کله هم په د ملت او د دولت په منځ کې یو مخالفتونه را پیدا سي او فاصلې واټن را پیدا سي او ملت تل په دې فکر کې واوسي چې د کله د سره لاس او ګریوان سوی، نو دغه وخت کې بیا دوی پوځونه چې دي او حکومتونه چې دي داسې کارونه کوي تر څو خپل ملت مصروف وساتي او د خپل د ملت افکار بدل کړي او خپل ملت په منځ کې یو نفاق رامنځته کړي چې دوی سره اتفاق ونه کړي او د حکومت په ضد باندې پاڅون ونه کړي. نو اوس هم دغه کومې نښانې چې نن تاسو نن سبا په وینئ چې په پاکستان کې د پوځي په هر پوځي هډې باندې حمله کېږي، که تاسو په خیبر پښتونخوا کې لیدلو سي، که هغه څو ورځې مخکې په واڼه کې په وزیرستان کې حمله وسوه، په همدغه ډول په نور ځایو کې چې حملې کېږي، په اسلام آباد کې حملې کېږي. دغه ټولې حملې کېږي او د حملو سره تر څو حمله خلاص شوې نه ده، نه تر اوسه درکې نشته بیا هلته خبره نشر سي چې دا کوم کسان چې جنګیالي چې راغلي وو د افغانستان وو او د راغلي وو دلته. ګوره په اصل کې زه تاسو ته کیسه دا دی چې دغه حملې چې دي دغه ټولې د پاکستان پوځ په خپله باندې ډیزاینوي، پاکستان خپل پوځ یې مخ ته وړي او یوازینی هدف یې همدغه دی چې خپل ملت مصروف وساتي، ملت ناخبره وساتي او د ملت ادرس بدل کړي، ورته ووایي چې یاره ملت ته خو د افغانستان د خلکو د خوا تر کنټرول لاندې ته هلته وژل کېږي، ته رټل کېږي، پاکستان پوځ چې د ښه دی او ستا په ضد باندې افغانان راپورته شوي دي. یو خو اصلي هدف یې همدغه دی چې دوی خپل ملت مصروفه ساتي او د ملت د مصروفه ساتلو سره پاکستان پوځ یو کار یې کړی دی، یو اشتباه یې کړی دی، یو تېروتنه یې کړې دی، یو لوی کار یې کړی دی او بیا یې هم کوي چې کوي. نو په همدغه خاطر باندې دوی یو داسې پروژې مخته اچولې ده چې دا هر څه نن سبا د ټي ټي پي په غاړه باندې اچي. نو ښه چې دا هر څه ټي ټي پي په غاړه دي، نو تا خو یو وخت ویل چې آی اس آی دومره قوي ده چې په افغانستان پاکستان په سیمه کې یو څوک د شپې د خوا خپل مېرمنې سره مجلس وکړي، سبا بیا آی اس آی خبر ده نن په تا باندې څه ټکه وسوه چې ستا تر پوځي هډو پورې دا هر څه راځي او ته خبر نه او دا امکان هم نه لري چې تاسو خبر نه اوسئ د دې ټولو ډرامو په ځای. نو اصلي هدف همدغه دی چې د ملت د ملت مصروفه ساتل دی او دوی غواړي چې ملت مصروف وساتي او چې ملت مصروف وساتل سو بیا خو دوی کولی شي چې هر ډول مزې او چرچې چې دوی په سیمه کې غوښتل هغه کوي. بله خبره همدغه ده چې پاکستان پوځ چې دی په سیمه کې نوي تروریستي پروژې امکان لري چې عملي کړي. اوس په دې ډول باندې دوی غواړي چې حتی چین ته هم یو ډول ځان محظور وښیي او ځان د دې وښیي چې یاره پر ما باندې ظلم روان دی او یا پر چین او روسیې ته دا وښیي یا نړیوال ته دا وښیي چې یاره پر ما باندې داسې ناورین روان دی او زه د فشارونو د تروریستي حملاتو لاندې یو دا کوم دا کوم. دا په اصل کې دوی یو نوی پلان لري او دا نوی پلان به همدغه چې لکه څنګه چې د اوسني چارواکي وایي داعش خراسان چې دی پاکستان پوځ یې همدا اوس تربیه کوي، روزنیز ځایونه ورته جوړ کړي دي، کمپونه ورته جوړ کړي دي، دوی په همدغه کمپو کې دوی تمرینات ورکول کېږي او بیا دوی افغانستان ته انتقالیږي. دغه کارونه هم چې دي همدا اوس روان دي او د دې امکان هم شته چې د همدغه تروریستي پروژې د جوړولو لپاره هم پاکستان پوځ چې دی داسې یو ډرامې په سیمه کې اچولی اوسي چې دلته خپل ملت هم داسې کې او افغانستان کې هم بعضې ولسونه داسې کې چې یاره
دا تورستي پروژې اوس موږ نه یو هغه ټول په افغانستان کې جوړېږي او په افغانستان کې تولیدېږي او په افغانستان کې دا هڅې کارونه کېږي. نو دا یو ډول باندې هغه دا څه خبره وه خپل د بام واوره پر بل باندې اچوي. نو هماغه خبره ده چې دوی غواړي چې دا خپل د بام کوم مرداري چې د هغه پر افغانستان واچوي. نو اوس دوی دغه ډول کارونه شروع کړي چې په دغه په سیمه کې دوی یو ډول غواړي چې دا کارونه د خلکو ته یو ذهنیت برابر کړي. بله خبره همدغه ده چې هره ورځ کې پر پوځي ځایونو باندې دا عملي کول خو برته پړی هم پر افغانستان باندې اچول. ګوره دا امکان نه لري. د خپله اترزي صاحب هم د بل ورځ کې چې کوم پریس کنفرانس درلود په پریس کنفرانس کې وویل هلته جګړه روانه ده، جګړه ختمه سوې نه ده او ته وایې چې یاره دا کسان د افغانستان څخه راغلي. خو چې ته دومره خبر وې چې دا د افغانستان راغلي او تا ولې مخکې ونه نړله. نو اوس خو هغه د ډیورند فرضي کرښه باندې د سیمه خاردار دی او د سیمه خاردار له دې خواته سړی تګ راتګ نشي کولی. خو چې کله هم تګ راتګ یې وکړ یو غیر معمولي سړی راتېر سي خو تې وژنې نه پرېږدي. نو دا سره کوم امکان درلوده چې دا ټول کسان د افغانستان څخه راسي او تاسو بیخي بالکل خبر هم نسئ په دې دا ټول خلک د افغانستان راسي او تاسو بالکل خبر هم نسئ. نو دا ګوره دا ټول ډرامې دي، دا ټول ډرامې دي چې دلته چې خپل په پوځي ځایونو باندې دوی تروریستي حملې په خپله کوي او دغه خپل عام ولسونه ټول دوی خپله وژني. ګوره دا کوم جګړې چې کېږي چیرې کېږي؟ په بلوچستان کې کېږي یا بلوچ بیچاره باندې کېږي یا په پښتانه باندې کېږي. دلته په پښتونستان سیمو کې وګوره په هغه واڼه کې اوسو که هغه په سوات کې کېږي که هغه په باجوړ کې کېږي که هغه په کورمه کې کېږي که په هغه په پېښور کې کېږي. دغه ټول پښتانه دي. همدې خو هېڅ وخت هم یو کوم ډز و ډوز په لاهور کې ونه سو چې هلته یو څو دانې پنجابیان پکې کې ووژل سوي اوسي. دا خو ټول د تباهي او بربادي چې ده دا پر پښتنو باندې نظر کړې ده او دا هم د دغه پوځیانو ډرامې دي چې په سیمه کې دوی جوړ کړي تر څو په د خلک همدغسې یو بدبخته خلک وساتي او ناخبره وساتي. بل کار چې ګوره په پاکستان د پاکستان پوځ کې هغه دا ده چې د پاکستان د ملت په منځ کې په زړه کې خوف واچي، یو ویره پیدا کړي چې یاره حالات خراب دي، هر شیبه امکانات د دې دي چې طالبان راسي پر موږ باندې حمله وکړي او ټي ټي پي به بعض سیمې ونیسي. په اصل کې هدف همدغه دی چې پاکستان پوځ په یو داسې حالت کې اوس درېدلی دی چې هره شیبه د دې امکانات شته چې ملکي حکومتونه پر دوی باندې کودتا وکړي او د دوی دغه پوځي نظامي سیستم له منځه یوسي او په خپله پوځیانو کې هم دغه داسې د تشویش او دغه ویره شته. دغه ورځ کې تاسو لیدلي اوسئ پاکستان پوځ مشر دغه ټولو صلاحیتونه خپل تر کنټرول لاندې کړه. د دفاع وزیر صلاحیت یې واخیسته، د کورنۍ چارو وزیر دفاع صلاحیتونه یې واخیسته. دا ټول خپل تر کنټرول لاندې په دې خاطر چې نه د هوایي ځواکونه د بیا هم کار وکړي. هغه سپیچ کول په کلي ټوله د الوتکو واخیستله، ټانکونه یې واخیستله، پیاده نظام سیستمونه د هر څه یې واخیستل. دا خو دوی په همدغه ویره کې دی چې یو عام خلک پر موږ باندې راولاړ نه سي او یو کودتا جوړه نه سي. هغه که د پوځیانو د خوا دی که د پولیس د خوا دی که هغه د عامو خلکو د خوا دی، دوی د همدغه خاطر باندې یو ویره په خلکو کې هم اچوي چې یاره د پاکستان حالات خراب دی او تاسو په داسې وخت کې تاسو کوم اقدام مه کوئ او په حالات د مملکت مه خرابوئ. نو دا یو بله بېلګې هم ده چې دوی دا کارونه هم کړي دي. بل خبر همدغه ده چې د پاکستان پوځ ګوره ستونزې ډېرې جوړې کړي دي. که هغه اقتصادي او اقتصادي ستونزې دي هغه په بیخي په پریمانه ډول باندې په لوړه پیمانه باندې دوی دا ستونزې جوړ کړي دي. نو اوس د پاکستان پوځ د دغه اقتصادي ستونزو او د دغه په اقتصادي ناغېړیو چې کړي دي د دغه د ویرې په خاطر باندې خلک امنیتي ګډوډیانې را جوړوي، امنیتي وضعیت خرابوي تر څو دغه هر څه د جنجالونه او دا څه بدبختیانې چې جوړې شوي دي که هغه اقتصادي دي که هغه صنعتي دي که هغه تجارتي دي که هغه سیاسي دي که هغه د هیوادونو په منځ کې دغه ټوله د خلکو څخه پټ وساتي او خلک په دې باندې خبر نه کړي چې یاره دا دومره بدبختیانې شوي دي، دا دومره وحشت شوی دی، د هر څه د پوځ دا ټوله د پوځ په نو په همدغه خاطر باندې هم دوی دا کارونه کوي تر څو یو د خلکو ادرس خلاص کړي، خلک د خلکو څخه د هر څه پټ وساتي. بل موضوع چې ده په دغه ورځ کې ګوره که تاسو فکر ووسئ دغه ورځ کې که تاسو فکر ووسئ فضل الرحمن مشهور په ډیزل دا هم راولاړ شوی دی چې یاره زه یې نه منم او دا دی او هغه دی که
که بل خواته راسو د نور ګوندونه وګورو هغوی هم په سند و پنجاب کې دوی راولاړ سوي دي. د عمران خان ګوند خو هغه بالکل هغه خو د دوی کسانو کفنونه په غاړه نیولې دي چې زه خو موږ بیخي ارض چې بد مرګ ته آماده یو، خو د نور د پاکستان دا پوځ نه منو یې. نو دغه ټولې خبرې چې دي د پوځي مخالفتونو او د پوځي د سیاسي مخالفتونو او د سیاسي غړو د مخنیوي په خاطر باندې هم دوی دا کارونه شروع کړي دي چې کله په پېښور کې حمله وکړي، کله په واڼه کې حمله وکړي، کله په اسلام آباد کې حمله وکړي. دغه ټوله ما تاسو ته مخکې هم ویل دغه ټول ډرامې دي، خو د دغه ډرامې اصلي ترشا هم دغه دی چې پاکستان پوځ د دغه ټولو کارو څخه ویرې لري، خو د ویرې اصلي هدف هم دغه دی چې دوی غواړي چې خپل عمر ډېر کې دوی په دې باندې پوهېدلي چې حالات دومره خراب شوي دي چې نور د اصل د وضعیت کابو کولو دپاره نه پیسې شته، نه درواغ شته چې ملت ته ووایو، نه هېڅ شی نشته. نو همدا بهترینه لاره ده چې یو څو انسانان په ووژنه او ملت به خاموش شي. بله موضوع چې ده هغه دا ده چې د نړیوالو مرستې هم پر پوځ باندې په حکومت په پاکستان باندې بالکل بند کړي دي چې هېڅ نړیواله اداره چې د پاکستان ته اوس پور نه ورکوي، که هغه چینایان دی، که هغه نړیوال بانک دی، که هغه IMF دی، که هر اداره ته چې موږ وګورو هغه اوس په پاکستان باندې نور اعتماد نه کوي او په پاکستان باندې دومره پورونه دي. او دا نړیوالې ټولنې که هغه مثلا چین دی، که هغه د چین مثلا سوداګریز بانک دی، که هغه IMF دی، که هغه نړیوال بانک دی، دا هم د دې څخه بیره لري چې پاکستان کې هر شیبه امکانات شته چې د پاکستان ټوټې شي او د ټوټې کېدو سره دا پورونه به څوک ورکوي؟ هېڅوک یې نه ورکوي. که سبا ورځ کې بلوچستان جوړېږي، پښتونستان جوړېږي، سند جوړېږي یا پنجاب جوړېږي، په هغه وخت کې د دې پور مسؤلیت څوک په غاړه اخلي؟ هېڅوک یې نه اخلي. بلوچستان او پښتونستان دا خو بیچارهګان خو هېڅ هم ته لیدل نه دي، ټول پنجاب ته نیولي، پنجاب دې هم جواب ورکړي. نو دا خبره ده چې نړیوال پوځو ته د مرستو څخه هم چې دی کم شوي دي، دا یو بحران جوړ شوی په پاکستان کې. نو پاکستان پوځ چې دی د دغه د کابو کولو دپاره د کنټرولولو دپاره هم دوی دغه ډول کارونه شروع کړي دي. بله خبره همدغه ده چې او په آخر کې یو خبره همدغه ده چې ډېر هېوادونه ضعیفه کېږي، سیاسي قدرتونه ضعیفه کېږي، نو دوی بیا زیاتره خپل د واکمنۍ اوږدول چې دی هغه د انسانانو د جنازو پر سر باندې دوی ټول داسې مخ ته وړي چې ها بس ولس ته هره ورځ کې یو جنازه ور واستوه، په هر کلي ته یو جنازه ور واستوه، هغه کله به بیچاره غمجن واوسي، نه ور به ولاړ هم نسي، ووایي چې یاره مملکت کې حالات خراب دي او دا هر څه. نو دغه ټولې خبرې دي چې د پاکستان پوځ یو ډرامې شروع کړې ده او دغه ډرامې دغه تروریستي پیښې دي او دغه څه چې دي دا ټولې وکړه او بیا وروسته پر افغانستان باندې تاوان کړه، دا وروسته وکړه دا په TTP باندې تاوان کړه، دا وکړه دا په BLE باندې تاوان کړه، بلوچستان او بیچارهګانو باندې هم تاوان کړه. دا ټوله وایم دغه ټوله کیسه د دوی خپله شروع کړې ده او دا خپله غواړي چې په د پاکستان د دغه حالات څخه چې اوس هره ورځ کې امکان د دې څه چې پر پوځ باندې حمله وسي، د پوځي نظام له منځه یوسي. نو دغه ټولې بهانې دي چې پاکستان پوځ غواړي چې په اوس وخت کې ملت ادرس غلط کړي او ملت خاموش کړي او د ملت دپاره یو بهانه پیدا کړي. هیله مند یم چې سم ترلاسه کړي اوسي. دا د نن ویډیو تر بیا په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.